فارم کوم ډیټا ده او به ښه اول خو میام اینجا اگر اینجا انتری انتخاب باشه چطور شد اگر اینجا سرچ باشه چطور شد اگر اینجا ایدیت باشه چطور بدی که پاسورد ضرورت هم نه خدا پاسورد چې دا اوس دینه بعد چې کوم کار کوم یو نه پاره اوس وګورئ ها اینجا کد میکنم اگر نام دې ټوکر باکس کې است میرا یوزر تایپ باش یک منت که نام یې را ببینم تکست تو است خب دې سکور نه کوم وقتی که بالاجی کلیک کنم میتونم داد تنها اوپن فارم کدام فارم ایمپی خلاص دیگه اینجا کلیک میکنید ایمپی وارد میشه صحیح است مگر اینجا میایم در فارم ایمپی on load event kalau tidak form کیږي تو کې لود میشه اگر forms login text2 is equal to quotation entry then اگر دمو فارم د فارم لوگن اگر اینجا انت انتخاب باشه با چطور شد می دات می خودش اشاره به این فارم است صحیح است می دات allow addition is equal to true اینجا بچه باشه allow addition باشه صحیح است بدید بچه اوشی allow addition یه من سوال که بالا متکو این تنها انتری باید بکنم می دات allow edit خو allow addition is equal to true باشه خب اگر در داخل فارم در داخل فارم لاگین در داخل ما کنید ور فارم که بیا په داخل کې د فارم کوم فارم کې لاگین کې داخل کې هغه ټیکسټ چې دا ټیکسټ از ایکوال ټو کوټیشن سرچ then me dot allow addition equal to false me dot allow edit equal to false enter ودا یو ځل جوړه لاگین فارم کې کدام یوزر است یوزر افغان است چی است انتری است الیمی کنه چی بکنم کمان دایرکتور خلاص و جسیم یوزر است این تنها چی کار میکنه سرچ کار میکنه دیگه چیز کار کرده نمیکنه صرف سرچ کوله صحیح است نه دیلیت کوله چه خواهد تمام پراپرتی میکنه ایدیت نمیشه کوله همینطور شما دیگه مثال ایدیت است دیگه اونجا شما باز میتونه که مثلا کار بکنه خب اصلی هدف از ما چی است که هر نفر که اینجا لاگین میشه او باید معلوم شود که او چی کار کرده هر یوزر کدام کار انجام داده صحیح است این فارم دیلیت میکنم و این فارم هم دیلیت میکنم
table name, username, date, item, type, price, quantity, total. برنامه چه ثبت کردم؟ برنامه سیل. از این سیل ما چی جور میکنم؟ خوبش ببینید. یک فارم جور میکنم با شکل ملتیپل آیتمز. او اینجا بین مساوی اضافه quantity. این برنامه چی شد؟ سیل. در پراپرتی از این پاپ یس باشه و در آتو سنتر باشه، نو سایزیبل ای باشه، کنترل باکس باشه، این باشه. خب حالا ببینیم در لاگین می‌ایم. صحیح است؟ اینجا این رو سمی کنیم. خود به خاطر چی بود؟ دیگه چی؟ اگر text3 dot value is equal to text3 چیه؟ پاسورد بود. اگر text3 dot value is equal to اگر مساوی باشه که چی سر مساوی شد؟ پاسورد. این شما دیروز نبودی که؟ امروز گنگس می باشه که درس دیروز است. خب در بینش مانده بود، کارش مانده بود، خلاص میکنیم. اگر تکست سی مساوی شما برای پاسورد دین چطور شما این رقم میکنم؟ do similar set warning space off. warning چی شما؟ option. do similar run SQL space quotation insert into save. در کدام تیبل انتری میکنم؟ قاف. در کدام؟ در username. خوب ساعته که تیره بخدا چی است؟ خب پدر تاسته دیگه کس است؟ ترا خمیش نشم خوب سایش قاوس. در username انتر میکنم چی؟ values قاوس text do dot text1 dot value value text1 dot value. پر text1 کی چارت شوی هغه چی انتر کوم؟ یو username تا و do similar open forum space. کوم فارم واسه؟ cell comma double quotation username is equal to single quote double quote and b dot text1 dot value and to quotation and if to sugar CR password چی داده بودی؟ CR ولی نوازی فهمیده؟ صحیح ماست بازم چرا میکنی؟ حالا اگر اینجا ببینیم که yes CR ببینی خوبش خوب اگر دی خبر رو تا باید متوجه باشی این رو میکنم CR پاسوردش هم CR است مگر چرا باز نمیکنه رو میفهمی اینجا ما یوزر انتخاب میکنم
سیار یس SYAR سیار ولې کار نه کوي چرا کار نه کوي نه دا کوड اشتباه میشه اگر کوड اشتباه می بود باز ما نشان میداد نه یه خیلی ما نشانه داریم ببینید خب امی که شما اینجا آوردی امی پاسورد بگید حالا من رن میکنم بس پراپرتی ببینید خب پاسورد و ایدیت دیگه چی میکنم پاسورد رو سکرم وسو ګوري دلته څوک راته خبره ده بخاطر کې دایمي یوزر دایمي ټیبل خو چندین یوزر است نو دلته خو شیار نه درته راکړی دلته خو شیار نه ده اگر شما اینجا بیای کدام یوزر انتخاب کنید بهار صحیح است اینجا یس ولې نو وخت راځي چی دي چه نه اوس په دې موضوع ته پیږي لاگین وقت جا نشد کدام یوزر آمده بهار یوزر راغله که نداره راغله حالی بهار که هر چی سودا میکنه فار ایگزامپل 2014 آیتم فار ایگزامپل کامپیوتر کدام کامپیوتر لپتاپ سونی قیمتش 2002 خب باز آمدم کریم فار ایگزامپل سوری اینجا پرینتر کدام HP کلر قیمتش 2002 فکر وکړئ چې دا انټرنیټ چا وکړلی بهار اوس خو داسې نشي کېدلی لکه ما تاسو ته پرون ویلي چې په یو کمپنۍ کې 10 نفره کار کوي یو خوبونه کوي لکه دی سیم کیوری هره ورځ یو خوبونه کوي یو کار کوي اینطور نمیشه که کدام نفر که کار میکنه کریډیټ ازو چی شوه صحیح ده اوس بهار انټری وکړله دی بهار ریکارد باید خپل باندې ثبت وي صحیح حالا یک اینجا چرا که شما یوزر سیار انتخاب بکنید اینجا که سیارم بکنید لاگین نمیشه چرا که این خمرایی بر مساوی نیست مساوی ده چرا نما خورده یونی چی که چرا دا سر مساوی نو بیا څنګه چلا کر لاړ چرا خو این که وخت ما داریم که اونجا خودش نشته کنم نو څنګه چل باید وکړو لیک ذهن وځي چې خپل باید راشي که چې پاسورډ ډاټ ویلیو خو دلته اوس مسله بله ده که نه دلته ما سیار انتخاب کړی او هغلته خو اولنی ریکارډ راغلی ده ذهن وجنګوي هله پراپرتی دی خدای تباه و برباد کی شما خو پراپرتی دی شما خدایم تباه کو خو ما خو هدایت خو خدای ته وکړي خو اول به سرچ وکړم اپلای فیلټر وکړم اپلای فیلټر وکړو اول اپلای فیلټر میکنم چطور اینجا که کدام نیم انتخاب میکنم همون چی شو اینجا بیا پاسورد رو فیلتر میکنم میگفتیم همون تو میگفتیم ما خود را خوب میشناسم خوب اول سنگی چلو کو do cmd data apply filter comma quotation choose password dot the field in choose password خو comma quotation password is equal to single quote n کا ښه دلته اوس موږ سرچینګ په څه شي باندې کوو ګوره دې ته متوجه اوسئ موږ په څه شي باندې کوو یوزر نیم باندې نو هلته هم باید یوزر نیم ورته وښیو که نه تاسو کوم comma quotation username is equal to and me dot text one dot value په text one کې چې کوم یوزرنیم درته انتخابوو اوس ورته ګورئ ښه دلته زه راځم یاره خو دا باید د دې په کلیک ایونټ باندې وشي په چی باندې وشي اینجا نشوه وقتی که اینجا کلیک میکنی از افغان دلته باید راسي ښه نو دا کوډ چې موږ وکړو دا باید دې څنګه کو
کټ کنټرول پلس ایکس او راسو په دې یوزر نیم باندې په ایونت کلیک ایونت اوس ورته وګورئ ښه جسیم دلته وایي د فلټر اکشن ریکوایرز دیٹ ایدر فلټر نیم اور کنډیشن ریکوایرمنٹ په فلټر کې زموږ مشکل دی وګورو چې فلټر کې څه مشکل دی په طریقه خو پوه شوئ که نه دا کوډ خنثی شو ښه دوی فیملی ډاټ اپلای فلټر کاما کوټیشن هغه صحیح دی خو دلته دغه یو کاما به ترې ناخوا کړو ښه یو کاما به ترې لرې کړو نور دا کار کوي ښه زه راځم جسیم دا د جسیم پاسورډ یې خپله ته وښودو صحیح ده بیا راځم سی آر د سی آر پاسورډ یې څنګه خپل یې وښودو نو دلته ورکړه چې ایس واي ای آر سی آر لاګین چې پوه شوې که نه شوې پوه یعنې سی آر یې خپل اتومات راغی اوس که بیا دلته کم یوزر راځي جسیم د جسیم پاسورډ یې خپله ورته وښود چې ده 1 2 3 4 5 دا خو موږ هایډ کوو یه خو باید هایډ باشه تو خو نه باشه که بس پاسورد چی فایده کشید برش نشان میده رو خو میفهمیدی کلیک وکړو څوک راغی جسیم راغی صحیح ده آلی جسیم میخواه که چی بکنم یک چی سودا کنم 2014 موبایل سودا کردم کدام نوکیا موبایل یک 20 تا سودا کردم سیار هم یک چی سودا کرده خب سیار هم یک سودا کردم چی سودا کرد شما چی کامپیوتر نه نسوار سودا کردی ترکمن والا خب و بسیار ظالم و ماشینسای کن با 3000 روپये یک چی میزنه چند سیارم سودا کرده کلیش کسا چی کرده سودا کرده خب الی ما میخوایم که چطور شد هر کس که اینجا لاگین میشه کار ازو باید چی شود معلوم شد اینطور نشود که جسیم کار سیار ببینه سیار کار دیگه دست بدونه شی په پوه شو باندې اول خو شما ببینی که امی انتری کلش دمی یک چی میاد گوره طول انتری در وجه که راگرده این فکر بکنی که هم کیاس بهار خب چند نفر سودا کرده 3 نفر سودا کرده ببینی در کمپنی کوتا مثال مخابراتی شرکت در کال سنتر چی که مردم کار میکنه کار هم کل یک چیز هست نیست صحیح است خو نه وقتی که اینجا ما خلاص میشم ما یک ماه خلاص میشه ولی کال سنتر سره که ان شاء الله ګوري ښه درې نیم سوه تر 400 ډالر په دوی چی ماشي خو کله چې میاشت خلاص شي نو دوی 15000 افغاني کارمن ته ورکوي بونس معنا چې چا ښه کارکردګي کړي نو هر سړی کوشش کوي ګور دا یو سیستم ده کنه سیستم ته خیال ده کنه هر سړی کوشش کوي چې ښه اخلاق کسٹمر سره وکړي کمزا ورته کته تاسو نه وایي ته په خدای کې به مر ګرځي چې هر څور ته وایي کال سنټر تا تاسو نه وایي هغه د شنو چې هغه سړی ده که سړی نه ده هغه د چی لپاره خپل پیسو لپاره نو چې خلکو سره ښه اخلاق وچلوي چې د یوغو نوم راوځي چې ولادت یې ښه اوس چا سودا خرڅه کړې ده بهار سیار او جسیم علی ما ایک سم سیستم جور میکنم وقتی که سیار لاگین میشه کار خود باید ببینم وقتی که جسیم لاگین میشه کار خود باید ببینم واسه بوشه کلش خوب دا خو خبرې دي کنه دا خو داسې چل ده چې بهار خو دا انګلیس په څنګه کوو بهار دلته ګوري دای مو خود او دای هم راته خود مو غواړو چې دا بدونه خي تنها دي چا کارو خیراته دی بهار کار شابه ولا خبر راخه وړو خبرو پسې نه ګرځي مونږ وایو چې د دې نوم څه شي ده ټکسټ ده ښه کوډ کې به تغییر وکړو do cmd open forum کوم فارم سیل یوزر نیم equal to دلته text1 صحیح ده text1.py and
quotation and section dot and صحیح ده فارم واز کا کم فارم باز بگیریم خب do send dot open فارم کم فارم save quotation comma normal quotation user name is equal to single quote and b dot text one dot value وسط ګوري ښه کوم یوزر ده جسیم ده کلیک کوم جسیم کار ته وګورئ جسیم چې خرڅ کړي دي او بل چا کار نشي کولای جسیم هم دغه شی خرڅ کړي وکړه صحیح ده او که زه راسم مثال بهار کلیک کوي د چا کار شان وښودل بل چې وښودل دلته بیا کولی شي چې بهار بیا راځي بهار یو ځل په دې تاریخ باندې مثال شي خرڅ کړي ټیپر یې خرڅ کړي صحیح ده کم ټیپر جاپان والا خاندما خو صحیح ده کنه مثال ده بیا باز آمد قیمت بهار آمد دې تاریخ باندې موږ یې خرڅ کړي دي قیمت اوس وګورئ بهار څومره شیان خرڅ کړي دي صحیح ده دا ګورئ اوس که راځي سیار میبینه که سیار چه سودا کرده همه یک گوته نسواری دلت گوته نسواری خرڅ کړي دي بس خلاص اوس پوه شوې که نه دلته لاندې ورته څه شي مې وکړه دا ډېرې غټې غټې خبرې دي خو دا ده چې دا وخت غواړي ښه داسې نه ده چې وروره مساوي سم قوس پرایس ضرب کوانټیټي ټوټل سیل نور به دغه څرنګه کوي دغه به دا رقم ته کوي ښه چې بیخي ښکاره نه شي دا اوس سیار غواړي چې وګورو چې بهار څه شي خرڅ کړي آیا له ما نه زیات کار کړی یا که له ما نه کم کار کړی صحیح ده نو راځي سیار به دلته بهار نوم ورته ورکړي اوس د سیار ته د بهار پاسورډ نه ده معلوم نشي کولی شي او بهار خو معلوم ده بهار بیا راځي خپل پاسورډ ورکړي بهار لاګین دغه د بهار چې کومه سودا کړې ده 7,600 روپۍ سودا یې کړې ده او که چېرته موږ سیار وګورو چې سیار څومره سودا کړې ده نو بس هماغه سیار هماغه یو خلته نسوارې خرڅ کړي دي هغه هم نه پوهېږم چې خپله یې کړي دي که څرنګه مو بس هغه کړي دي اوس پوه شوې د هر چا خپل کار معلوم شو که نه معلوم ته پوه شوې وکړې سوال وکړې استاد قسمت مسئول نیست اول سیار هم میادیم باز پاسورشان سیار میدهیم و نمیکنم به خاطر که پاسورش بهار بود وقتی شو کنیم که این پاسورد نشان نظر میذاره که تا کنیم باید نشان به پاسورد شه با دو اکشن هم خود سیار میشن چون قبلا در بهار باز میشه سیار هیچ امکان نداره و پیشتر خو که بود ما فیلتر نکرده بودم اول باید سرچ شوه خب اول بهار نشان میداد یعنی اولین ریکارد که کدام در دیتابیس انتر شده در تیبل امو برای شما نشان میداد و بهار که بود اولین ریکارد بود استاد بازور باز یوزر سیار کنید چرا میگه خو سیار نه اونجا خو ما کود نکرده بودم اونجا خو کود نکرده بودم ولی کود کردم اوس می کود وکړو اوس په دې باندې پوه شو یو کس باید اډمین وشي یا کس باید کی باشه اډمین چی معنی میکنه صاحبش اوس رئیس لپاره خدای دې ټول کار یو خبر ده رئیس اوس غواړي چې ټول کار وګوري چې ټوټل څومره سودا کړې ده صحیح ده 100 نفر است 200 نفر است خپل سوداوي کوي خلک اوس رئیس غواړي چې رئیس ته دا خبره مطرح نه ده چې پلانکی څومره سودا کړې پلانکی هغه غواړي چې ټوټل موږ څومره سودا کړې ده نو رئیس ته باید شي وشي ټول ریکارډونه وښیي په پوه شوې که نه دلته باید یو شی بل هم وګوري ښه مثال در کومه نوم خاطر خپله پوهېږي که نه دا به د رئیس پاسورډ وي دا رئیسان هم ډېر لټان دي ګوره ښه رئیس پاسورډ رئیس خو څوک چاته پاسورډ نه کوي خپل لوست شته نشته چی ده 12 بل بټن راخلو login right click
मी डॉट टेक्स्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू कोटेशन अफगान ये पासवर्ड रेशियो देन डॉट ओपन फॉरम fail else message box so you are not Rais Sahib you are do enter ها نو دا اوس د رئیس صاحب پاسورډ د رئیس صاحب راځي پاسورډ وکړي نو ځان کې دی یو څوک نه چې وایي ته وایي رئیس صاحب نه ته وایي غلی ته ویل کنه نو غل خپل نو رئیس خپل هغه معلومه ده پاسورډ صحیح ده او که رئیس صاحب خپل پاسورډ تور افغان نو رئیس صاحب ته به ټول هغه چې ولا دا د یو لک وتله در مصر بس ویل نو څه کې کوه وګوره هر چا چې سودا کړی دي خرڅ کړی ټول ته خو دل کنه خو دل بهار سیار جسیم یار چا ریکارډ ته بیل او که چیرته مثال د تاسو غوندې مغل راځي د رئیس په ځای باندې پاسورډ وکړي نو هغه سوال وکړي میتانی می تو نه بگویی که جور کردن میتانی می تو نه بگو می تو بگو که جور کو یک قسم بگو چی باشه؟ خیلی خوب برای تان جور کرده بودم نه جور کرده بودم برای تان نه جور کردن یو کنه استیبل کنه اما چی کنم که شما نمیایی مصروف میباشیم جور کردن یو کنه بتایا دی جور کرده بودم پولیس کاری جور کرده بودم اگر باز میخوای که برای ماجور برتن جور خب برای جور میکنم اگر سبب برتانیات نبود بابا خیلی تکلیف برتان میکشم سبب چه باشه یار باشه این یوزری که امرای چی ارتباط ندارم رایت کلیک auto center right click हाँ अवल बच्ची हो गया डिजाइन दो टेक्स्ट बॉक्स में गया कॉपी पेस्ट हम एक टेक्स्ट बॉक्स क्या से तब्दील में करूँ बच्ची तब्दील में करूँ काम बॉक्स नमी काम बॉक्स दो चीज़ बाशा ची बाशा खुद इसमें फॉर्म है यस एडमिन कॉमा यूज़र ये हम या कम इंजा सेलेक्ट यूज़र और इंजा पासवर्ड ये नाम इश्तियास टेक्स्ट सिफर और ये नाम इश्तियास टेक्स्ट दो ये रच्ची में करूँ टेक्स्ट वन मगर ई बाद विजिबल ना बाशा ई बाद ची बाशा विजिबल बाद ना बाशा कल چې دلته تاسو یوزر انتخاب کړئ نو تاسو کولای شئ چې لاګین سئ مگر تنها ورا دیده میتونی صرف کتلای بشی صحیح ده او که چیرته دلته زه چی انتخاب کړم اډمین نو ډایرکټ هغه د پاسورډ موخی ټکس باکس او پاسورډ ورته کوئ بیا به مخکې تللی شئ صحیح ده اینجا ما میایم کدام ایونت اگر text 0.value is equal to quotation user quotation admin our admin quotation then text 1 dot visible equal to true what text 1 dot set fox chima chipson shabash else if agar text 0 is equal to quotation user quotation then text 1 dot visible equal to false index اول خمیان ای کار صحیح شد یا صحیح نشد صحیح شد دیگه اینه یوزر است و این دیگه است ادمین از پیش چی ماچ میخواد پاسورد میخواد خب ای باید شکلش چی باشه پاسورد باشه بٹن میگیرم login چیکسن کوड میتم اینجا end operator میتم اگر text 0 is equal to quotation admin quotation اگر در text 0 چی انتخاب باشه admin and text 1 is equal to quotation جانان و اگر در text 2 چی انتخاب باشه جانان می پاسورد then do family.open forum fail سیل فارم خلاص کرد صحیح ده
خب په دې کې هر تغییرات هم کولی شي تغییر مورد میتونه چرا که پاسورد داده ادمین است ادمین هر چقدر میتونه else if اگر text 0 is equal to quotation user quotation then user سو که زور خیش وکم نه بیچاره اخ صرف کانکت سو بورد شي نه صلاحیت نه لري do favorite open forum کم فارم sale quotation comma ac normal comma comma ac edit read only باید باشه چی باید باشه read only دا یار من تان هم پروشو اینجا یوزر است لاگین شد دیده میتونه کلش تغییر راوستای شي دو وخت نه راغله تغییر نشي راوستای ولی یوزر ده کال سنټر کې چې تاسو ورته زنګ کوئ هغه نشي کولای چې تاسو نمبر بدل کړئ یا تور ته یا نمبر واخله یو 2000 روپۍ هم درکوم دا بند کما ډیر بازاري هغه نشي بندولای ولی هغه صرف ګوري چې تاسو سیم کارت دا چا په نوم صف دا چې شي دی ریکارډ ګوري موږ صرف ریکارډ وکړل چې وروره دا سیار هم په دې تاریخ باندې نشوار خرڅ کړی وو یه برش گفتی دیگه دمی تغییر آورده نمیتونی و اگر اینجا ادمین باشه ادمین ولی پاسوردش پیش میخواد پاسورد چی بود جانان دا ادمین دا هر څه کولای شي دا ګوري دا غل شي چې شی زړه را کولای شي ادمین دا ادمین غل نه وی لکه تاسو باندې هغه سم کار سړی اعتباری کشي هغه ادمین چې غل څه ادمین کوم دوست چا دیگه خو کی ګلا باشه از هیچ کس دیگه گله نیست نو ادمین چې وي په هر دفتر کې دغه وظیفه مشخصه وي او هغه ډېر اعتباري کس وي موږ تاسو غوښتل غل نه وي چې په لاس وخت به سره کوي یعنی څه کو ادمین است کانکشن هر چی کار میتونه الیرم میتونه که مثال یک نفر است میخواد که بسیار نقصان چی کنه نقصان وته رسوي ځای ضرر وته رسوي نو دلته څو باندې ورکړی دا 11 روپۍ باندې هغه راځي چې ولادت 14 نو 15 روپۍ ګوره دا نو سیار تبا برباد کړي د سیار په اکاونټ کې پیسې کمې شوې کنه شوې نو خو ما ځکه تاسو ته چې اډمین چې هغه باید شي ډېر تکړه سړی وي او ډېر هوښیار وي او ټولو ته په یوه سترګه ګوري داسې نه چې دا مې ملګری دا کوم سوال لرئ بل ولې سوال نه لرئ سوال هیڅ ټایم وګورئ که بیا هم کوم سوال لرئ کولی شئ سوال نشته ته اتومات رنگش چی شد؟ او برتن کار کرده بودم کدام ریکارد که چی شد؟ ایندل شد برتن کار کرده بودم او به شرط تغییر میشه اینطور نیست که از هر ریکارد چی شد اگر میخوای که از هر ریکارد رنگ تغییر شد این خواهی خوب باز چی نیست اینجا بیای دا غلا طول انتخاب کن او دا غشا دی خود رنگ رو انتخاب کشد زیر و گلابی و بالا ریکارد کلیک میکنیم رنگ ساره اگر بالای هر ریکارد کلیک میکنی دلت نمستقبل است. په هر ریکارد باندې کلیک یا څنګه ویږي رنگ بدل دا اصل دا به مثلا باندې کړه چه اول اصلا ممكن تبيع بالبيل بالدجاج لا هو انت خايم اصلا فاهمم بس فاهمم شما دا چی بیایی با کلیک ضرورت نیست شما اینجا بیایی با دبل کلیک میراد یوزرنیم دات declare equal to یلو هغه ښه قلمونو ته کوي ازیر نه تک زیر چې خود لري نه معلومه هر کدام که میخوایی مثال هر جایی که میخوایی اینجا کلیک کرده میتونی در کدام جای کد کرده بودم اینجا دبل کلیک میکنی دبل کلیک کرد صحیح سوال اگر باز میخوایی که نه اینجا شو بالای از این دبل کلیک باید بکنی اگر باز میخوایی که اینجا دبل کلیک بکنی اگر باز اینجا یک ثانیه فکر میکنی که خود تمام کالم میشه شما باید کاندیشن فارمت استفاده کنی که بتان کار کنه کار کرده بودم خو شاید دمور شما نبودی کار مې تکړه و کنه صحیح ده پوښ شو بل سوال سوال نه داری بس هم ده به خدا اگه سبا خو یادتان نبود همین ظرف ما بر شما تکرار کردم تکراری بود اگر اول خو باید بیایی اگر نه آمدی باز خب